زه خو یم دا کم مفسر د مبارک چې هغه دا خبره کړې وي دا به بیا څنګه مفسر وي دی مخکې یو بریلی عالم خرونو حق بیانول پکار دي مونږ خو سره چا غلامان نه یو که نه مونږ د خدای پاک جل شانه بندگان یو او انشاءالله دا مو ایمان ده چې حق به بیانو د علماء دیوبند مخې ته به انشاءالله دی هیڅ کله نه راځي ښه دا د مونږ په الله پاک جل شانه یقین ده چې مونږ هغه مسائل به بیانو چې کم د قرآن پاک خبره وي کم د احادیث مبارکو خبره وي انشاءالله د دین غیر به مونږ بله خبره نه بیانو نو لهذا د غیر الله نه امداد غوښتل ما فوق الاسباب دا شرک ترونو د دین دوتو الله پاک جل شانه منې کړیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منې کړیو نو بیا به ولې خلکو ته دا بیان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مشرکانو ته داسې خبره وکړه چې دا کار مه کوئ یعنی د بوتانو پرس کا عبادت مه کوئ غیر الله ته سجده مه کوئ د غیر الله نه امداد مه غواړئ رونو بعد خلک ګورئ داسې وي ښه ناس قرآن شریف ته وي او خبرې ګورئ د شرکیاتو خوروي قسم درته ویم د خدای پاک جل شانه نه ګورئ یره پکار ده دا قرآن شریف موضوع څه درونو قرآن شریف کې درې شیان ذکر کیږي توحید رسالت او قیامت دا درې شیان د قرآن پاک خبرې دي دا قرآن پاک موضوع توحید ده توحید باری تعالی جل شانه د خدای پاک جل شانه وحدانیت پکې بیان شوی ده رونو وحدانیت څه ته وایي د خدای پاک جل شانه عبادت یوازې کول د خدای پاک جل شانه نه بلا سبب ما فوق الاسباب د الله پاک جل شانه نه یوازې امداد غوښتل دا ګوره وحدانیت ده او چې ما فوق الاسباب بغیر د اسبابونه ته د خدای پاک جل شانه نه علاوه د بل چانه امداد غواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله دا خو صریح حدیث مبارک تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابی ته فرمایي چې کله سوال کوي نو د الله پاک جل جلاله نه کوه بل ورځ یو کس ترجمه کوله نو ما یو شاهد مو ګواه کو په ما ملګری ته واوره چې دا څه وایي هغه څه وی دا بني اسرائیلو بیان کولو وی دا جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک نه امداد غوښتلو او دا پکې لاوي وی دلته مفسرین کرام رحمه الله باندې یم تور تړل د مفسر رحمه الله په باره کې دروغ وی دلته مفسرین کرامو رحمه الله یو نکته لیکلې ده چې د غیر الله نه امداد غوښتلی شي معاذ الله زه خو یم دا کم مفسر د مبارک چې هغه دا خبره کړې وي دا به بیا څنګه مفسر وي مفسرین کرام رحمه الله زمونږ لوی مفسرین کرام حافظ ابن کثیر رحمه الله امام قرطبی رحمه الله امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې او داسې لوی اجله تفاسیر تراشه ماته دې کې اوښایه کو یو مفسر دا وینا کړې وي چې د غیر الله نه امداد غوښتلی شي نو بیا خو موږ د مفسرین کرامو نه ښه نه پوهېږو خو ما او تا ته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک بیان فرمایلی ده چې ګوره د الله پاک جل جلاله نه سوال کوه دی مخکې یو بریلی عالم خرونو حق بیانول پکار دي مونږ خو سره چا غلامان نه یو که نه مونږ د خدای پاک جل شانه بندگان یو او انشاءالله دا مو ایمان ده چې حق به بیانو او یو ځل په دلیل کې دا پیش کول آصف بن برخیا رحمت الله علیه
د حضرت سلیمان علیه السلام مبارک په زمانه کې چې یو صالح سړی او هغه ته وی چې ما له تخ راوړه آصف بن برخیا رحمت الله علیه ولا تخ راوړو مشهور واقعه ده ان شاء الله نن نسمه پاره کې به راشي مفصل تفصیلی سره رونه علماء کرام فرمایي چې دا د څنګه طریقې سره راوړو د دعا کړی و د الله پاک جل جلاله نا لہذا د الله پاک جل جلاله نا دعاو کا یو سبب استعمال کو الله پاک جل شانه دغه په دعا سره دا کارو کو آصف بن برخیا ګور خپل نه کړي رحمه الله چې هغه دلار شي او په خپل قوت سره د داو کی نه بلکې هغه د الله پاک جل جلاله نه دعا وکا الله پاک جل شانه نیک بندو دغه دعای قبول کوا تخت پر راوړو او دا وای چې د غیر الله نه امداد غوښتل شي او مثال سوي دا آیت مبارک ترجمه کولا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ وی ګوره بنی اسرائیل د جناب حضرت موسی علیہ السلام مبارک نه امداد غوښتلو دا خو د جهل خبرې دي دا خو مبارک پیغمبر د علیه السلام دغه نه دا سوال کولو دا وی چې سیب مونږ د الله پاک جل جلاله نه رلو غواړه طلب د اوبو چې کله بنی اسرائیل د حضرت موسی علیہ السلام مبارک نه وکړو نو رستو قرآن پاک کې څه بیان ده الله پاک جل جلاله ته فرمایل چې اے موسی علیہ السلام دا امسا مبارکه دی رواله او دا کانه پی اوایا د خدای پاک جل شانه امر وکړو نرونو او ته چې وای د غیر الله نه امداد غوښتل شي دا خو د جهل خبرې دي ولې مسلمانانو کې غلط عقیده خوروي شرکیات ولې خوروي قسم د خدای پاک جل شانه به تپوس کوي رونو کتمان علم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې یو سړی ده او هغه ته د یو مسلې علم ده او دا مسله پټه کا الجما نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دغه انسان ته د قیامت په ورځ د اور واګې واچولی شي چې تا ولې دا حق پټ کړی ده نو وروره دا خو عام مسلمان په دې پوهېږي چې د غیر الله نه امداد غوښتل څه دي دا ناجایز ده او یو کو دا دو تو ما تحت الاسباب وایو چې وروره پیسې راکه یا بلچه راکه یا زه تاله درکم یا ته ماله راکې دا خو د دنیا خبرې دي دا خو ما تحت الاسباب دي دا خو اسباب استعمالول دي او یا یو سړی د ډاکټر له لاړ شي او ډاکټر ته وایي چې مالا ډاکټر سے مال علاج وکړه نو د دې دا معنا چې ما د هغه نه امداد غوښتلو نه وروره دا داسې نه ده او د غیر الله نه امداد غوښتل ما فوق الاسباب دا ګوره شرک درونو او د دې نه ګوره ځان وساتئ او زه دغه کس ته وایم ښه و تا ما ته وښودلو د یو مفسر مبارک وینا د یو مفسر قول چې هغه دا ویلي وي چې د غیر الله نه امداد غوښتلی شي ماړه نو هغه پښتو خبره ده بس راشه میدان ته که نه نو لهذا چې کله به پیغمبر علیه السلام مبارک مشرکانو ته وی ګوره د غیر الله نه امداد مه غواړئ ګورئ د غیر الله عبادت مه کوئ نو هغوی به څه وي قالوا وجدنا آباءنا او دا به وي یا به چې یو ناروا کار وکړو نو څه به وي وی دې باندې مونږ پلاران موندلی دي والله امرنا بها او الله پاک جل جلاله ما ته مونږ ته په دې باندې امر کړی دی العیاذ بالله د کار به ناروا کولو او تهمت به څه خبرې به څه کولې دا مونږ ته د خدای پاک جل شانه حکم ده خدای پاک جل شانه فرمایي اتقولون علی الله تاسو په الله پاک جل جلاله باندې هغه څه وایئ ما لا تعلمون چې تاسو ګورې پوهېږئ پې نه خدای پاک جل شانه رونو امر چې کوي بنده ته نو هغه په څه امر کوي ان الله یأمر بالعدل والاحسان الله پاک جل شانه بنده ته امر د نیکۍ کوي د عدل کوي د انصاف کوي د احسان کوي او شیطان د طرف امر کوي هغه د ګناه امر کوي
نو لہذا کو چا دا خبره کوله چې د غیر الله نه امداد غوښتلی شي بلا ما فوق الاسباب رونو دا ګوره شرک ته او دینا ما او تا نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک منې کړي یو ګوره ځکه ما او تا ته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک بیان فرمایلی ده اذا سألت فاسأل الله کله چې سوال کوي نو د الله پاک جل جلاله نه کوه و اذا استعنت فاستعن بالله او کله چې امداد غواړي نو د الله پاک جل جلاله نه ګوره امداد غواړه زه ته الحمدلله پنځه وخته مونځ کوو که نه او مونځ کې څه وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې څه معنا ده د دې معنا دا ده چې خدای پاکه مونږ خالص تا عبادت کوو نخصک بالعبادت تفسیر جلالین شریف دا معنا کوي نخصک بالعبادت ولا نعبد غیرک خدای پاکه مونږ تا په عبادت سره خاص کوو او تا نه غیر ګوره د بل چا عبادت نه کوو او ایاک نستعین څه معنا خدای پاکه خاص تا نه امداد غواړو ګوره تا نه غیر د بل چا نه امداد نه غواړو او ته چې وای د غیر الله نه امداد غواړې نو دا خو د قرآن شریف خلاف ده دا خو د احادیث مبارکو خلاف ده د شرک عقیده خوروي د قرآن شریف موضوع ما درته ویې څه ده توحید او عقیده چې ته د شرک خوروي نو خدای پاک جل شانه به تپوس کوي ورونو که نه لہذا د دې عقیدې والو نه ګورئ ځان ساتل پکار دی ښه تا په دې کلي کې دي ستا په دې علاقه کې دي انشاءالله د علماء دیوبند مخې ته به انشاءالله دی هیڅ کله نه راځي ښه دا زمونږ په الله پاک جل شانه یقین ده چې مونږ هغه مسائل به بیانو چې کم د قرآن پاک خبره وي کم د احادیث مبارکو خبره وي انشاءالله د دې نه غیر به مونږ بله خبره نه بیانو نو لهذا د غیر الله نه امداد غوښتل ما فوق الاسباب دا شرک ترونو د دې نه دوتو الله پاک جل شانه منې کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم منې کړي نو بیا به ولې خلکو ته دا بیانو